مرګ سره ګلو نوړې مرګ ګلاب نوړې هیڅ پروا د چا نکړې مرګ زمړ زړه نوړې مرګ بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو یو خبر هغه در سره شیر کوم د نادیا ګل کم خاون چې د هغې په هکله تاسو سره مونږ مخکې هم یو ویډیو شیر کړی وه په کم کې چې د هغې نه کمې خپې چې وي هغه ترې کټ کړی شوي وي یعنې یو طرف ته ویلی کېده چې څه د بیمارۍ د وجې او بل طرف ته چې کم دی خلکو ویل چې آیا چا پې څه حمله یا څه کړي دي او د هغې په نتیجه کې د هغې نه کمې خپې چې دي هغه وایي کټ کړی شوي دي خو نن کم حقیقت چې دی بس چې په سوشل میډیا کم چلیږي په هغې کې ویلی کېږي چې هغه وفات شوی هم دی د هغې په هکله د نادیا ګل کم پیغام دی نه علاوه حقیقت پکې څونه دی نو هغه موږ تاسو سره شیر کوو خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوو که تاسو اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د راسي نور ویډیوګانو دپاره ویډیو طرف ته راځو په فیسبوک کې داسې ډېر او ورسره په ټیک ټاک کې په هغې کې کم دا تصویر چې دی یو طرف ته تاسو وملیدو دا پکې شیر کېږي او په هغې کې ویلی کېږي چې د نادیا ګل کم خاوند چې دی هغه وفات شوی دی مختلف قسمه ګانې او ساونډونه پې هم لګولي دي خو هغې کم د ټیک ټاک اکاونټ چې موږ لاړو د ټیک ټاک اکاونټ یې موږ وکتو نو تقریبا یو 4 غنټې مخکې هغې د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه یو ویډیو هم اپلوډ کړله د دې نه علاوه د بل چا پکې هم داسې څه بیان نه دی راغلی چې د هغې په ذریعې سره موږ ووایو چې مړ دی خو صرف خلک چې کم دی هسې لکه په ټیک ټاک کې مختلف قسمه خلک هغه وجني او ژوندي کوي او داسې قسمه چلونه هغه ورسره کوي نو په دې کې هغه څه حقیقت نشته یعنی د نور کله په شان کم په سوشل میډیا چې کم دی دا هغه هم دروغ چلیږي یعنی که موږ وګورو سوشل میډیا طرف ته په هغې کې رښتیا کم او دروغ زیات وي یعنی یو سړی به یې راغستی وي د هغې سترګې به یې یا پټې کړې وي یا به یې بل څه کړی وي هغه به یې وژلی وي بیا به یې آیا دا وفات شو دې نه علاوه مختلف داسې خلک چې هغه د سړي یقین هم نه راځي لکه داسې څه خلک دی وایي چې مونږ د کور نه راته رینګ وشي چې آیا تاسو وفات شوي یئ نو بیا چې مونږ د هغو ته خبر هر څه ورکوو نو هغو باندې چې کومه سخته دغه پې تېره شوي نو برای مهرباني داسې چلونه چې کوم دی داسې پوسټونه چې دي هغه مه شیر کوئ دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې به ملاوي الله حافظ